کندهار ښار کې د ښاري پراختیا یو بل ستر او بنسټیز ګام پورته کیږي. د ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. دا مهال د مدد څلور لارې څخه تر ډنډ څلور لارې پورې د احمدشاهي جادې د وسلولو حیاتي پروژه په منظم او چټک ډول روانه ده. هغه پروژه چې د ښار د ترانسپورتي نظام بڼه بدلوي. دا جاده د 3.5 کیلومتره په اوږدوالي او 80 متره په پلنوالي سره رغول کیږي او ټاکل شوی ده چې د 12 میاشتو په موده کې بشپړه سي. پاکسي په دې کې موږ دوه لارې یعنی لرو چې په هغو کې څلور موټروي یوې طرف ته، څلور موټروي د سړک بل طرف ته جوړیږي او بغلو کې موږ یوه بایکوي لرو، د موټرسایکل او د بایسکل لپاره لاره لرو او یو پیاده‌رو لرو. په دې پروژه کې هر ورځ 300 تنه فني او غیر فني کارګر په کار کولو بوخت دي او دا مهال د سړک د کندنکاري، پلونو او چریو د اساسي رغولو چاري رواني دي. الحمدلله اوس دا په کار باندې تقریبا 9 ورځې 8 ورځې کېږي چې په کار باندې اخته یې د اسلامي امارات څخه ډېر خوشاله یم چې موږ ټولو کارګرو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. د دې سترې پروژې په بشپړېدو سره به ترافیکي ستونزې کمې، تګ راتګ اسانه، اقتصادي فعالیتونه پیاوړي او د کندهار ښار ښکلا نور هم وغوړېږي. سړک کم د نقشې په مطابق چې موږ خبر سوي واقعیت سره ډېر ښایسته نقشه ده، ډېر ښایسته پلان دی، ډېر مصارف یې کړي دي ښاروالۍ په دې کې او ډېر لیزل یې کړي دي. واقعیت موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو.